أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. نن ټاپک زما د یو ساینټیسټ متعلق دی. دا د کلاس 10 په بایولوژي په چپټر نمبر 12 کې دا یو ټاپک دی ابن الهیثم. د ابن الهشام چې دی دا ته هم ویل کېږي. نو د کنټریبیوشن دی د خدمات دی په بایولوژي کې ناغه څه دي دا تاسو ته ایکسپلین کوم. His name was Abu Ali الحسن ابن الحسن ابن الهیثم. دا نوم چې دا ډېر زیات اوږد دی، په دې کې د نیکه نوم هم دی او د پلار نوم پکې هم دی چې د خپل نوم چې دی ابو علي دی. یاد ساتئ د ابن الهیثم خپل نوم ابو علي دی. الحسن ابن الحسن د پلار نوم الحسن دی او بیا د هغه د پلار نوم دی الهیثم. نو ابن الهیثم چې دی د اصل کې د نیکه نوم دی. In West he is renowned by الحسن or الحزن. په ویسٹ کې یعنی انګریزانو ولته څه نوم یې د الحسن وي یا الحزن وي. He was born in Basra in 965 AD. د عراق یو ښار دی هغې ته بصره وایي. په 965 AD کې چې دی پیدا شوی. ابن الهیثم is regarded as the father of modern optics. ابن الهیثم چې دی د ټول نه غټ خدمت چې دی په آپټکس کې دی، یعنی د سترګو سره تعلق دی. د هغې نه علاوه کوم میررز چې دي کوم لینزز چې دي د هغې سره تعلق دی. دې ته په جمع باندې موږ آپټکس وایو. او دته نن سبا چې کوم ماډرن اپټکس یوز کیږي استعمالیږي خلک ته پیدالي نو دې ته دغه پلار ویل کیږي. پر هیز انفلوئنشل بک کتاب المناظیر بک اف اپټکس او دیو بک لیکل کتاب المناظیر وته هغه ټول د اپټکس باره کې دی، یعنی سترګو متعلق دی، د میررز متعلق دی او د لینزز متعلق دی. This voluminous book 7 volumes was written from 1011 to 1028. وس دا چې دی په دې کې 7 والیومز دي. مطلب دا دی چې دا په 9 قسطونو کې راغلی او د 1011 نه والا د 1021 پورې یعنی په 10 کالو کې چې دا مکمل شوی دی. He performed experiments in different fields of optics including lenses, mirrors, refraction, and dispersion of light into its constituent colors. د مختلف قسم ایکسپریمنټ باره کې دي، د اپټکس باره کې دي، د لینزز باره کې دي، د آیین په باره کې دي، ریفریکشن چې د لایټ چې دی واپس د یو سي نه واپس راتمبخ کېږي څنګه راځي، ریفلیکشن لایټ چې په یو سیز باندې ولګي هغه خورېږي څنګه، اینډ ډسپرشن اف لایټ انټو اټس کانسټیټوینټ کلرز او په لایټ کې چې څونه کلرز دي د هغې ته څنګه بدلیږي. He postulated that light is made of particles. د ټول ناول دا خبره وکړه کوم لایټ چې دی د پارټیکل نه جوړ دی، یعنی د ذراتو نه جوړ دی. ټریولینګ ان سټریټ لاین او دا خبره یاد ساتئ اول په سر ابن الهیثم دا خبره کړله چې لایټ چې دی د همیشه په سټریټ لاین کې یعنی نیغ لاین کې چې دی سفر کوي. One of his most important work was the description of the functional anatomy of eye. د ټول نه غټ کار دا کړلی چې سترګه چې دا د دننه څنګه جوړه ده نو دا د هغې باره کې ویلي. is an optical system or optical instrument. مونږ چې دی مایکروسکوپ استعمالو یا مونږ لینز استعمالو مونږ په سترګه باندې شي کول کوو نو د سترګه چې دی په هغه دوران کې دا څنګه کار کوي. He was the first person who rejected the old concept of sight that ray come out of eye to see the object. د پخوانی کانسپټ دا چې دی ریجیکټ کو یعنی چې دی مسترد کو خلکو به وی چې د دې سترګو نه ریز راوځي هغه ریز په یوسیز باندې لګي نه بیا موږ اینو نه دا خبره چې وده وي چې دا غلطه ده. He proved that it is light rays which reflect from object and enter the eye to make image. دا خبره وکړه چې اول په سر د نور رڼا په یوسیز باندې ولګي هغه رڼا د هغه سیز نه پاشي زموږ په سترګو باندې ولګي نو د هغې نه بعد موږ هغه سیز چې دی موږ اینو. He also made the post camera. د اولنی ساینټیسټ و چې د اول په سر کیمره جوړه کړل وه د پین هول کیمره. هغه کیمرې ته به پین هول کیمره وي. Although his major field was optics and visual perception, but he worked in many other fields of science as well as physics, astronomy, engineering, anatomy, medicine, mathematics, ophthalmology, philosophy and psychology. د مین فوکس چې وو هغه د اپټکس باره کې وو او چې سترګه چې د خپل کار څنګه کوي، خو د دې نه علاوه د ساینس په نورو برانچونو کې هم کار کړلی لکه په هغې کې فزیکس دی او ماهر فلکیات دی هم. مطلب دا دی چې د ستورو سپوږمۍ اسمان باره کې وغیره چې دی دا به سټډي کوله. انجینیر چې دی انجینیرینګ علم ورسره هم او د بدن چې کوم دن آزادي د هغې علم ورسره هم. اناټمي ورته ویل کېږي. میډیسن د وایانو باره کې، میتھمیټکس د میتھس په باره کې، اپتلمالوجي د سترګو نور داسې مرضونه د هغې باره کې ورسره هم علم و. فلسفي د فلسفې باره کې، عقل خبرې چې سایکالوجي باره کې چې دی دا ورسره هم علم و. نو دا و ابن الهیثم
یو ته ابن الهشام ویل کېږي. نو زه امید کوم چې په دې ویډیو کې تاسو پوه شوي یئ. که نه وي چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.